موږ ځینې خبرې نورو ته کړې وي چې وروسته یې پر ویلو پښیمانه شوي یو، خو هڅه باید وکړو چې دغه خبرې چاته ونه کړو. لومړی د شخصي ژوند په اړه. ستاسو شخصي ژوند په هیڅ چا پورې اړه نه لري او د دغو خبرو اړوند د نورو ته معلومات ورکول یا له ژونده د نورو خبرول ستاسو په خپل تاوان پای مومي. دویم د نیکو کړنو په اړه. د خپلو نیکو کارونو او میړانې په اړه نور مه خبروئ. ځینې وخت خلک نیک کار کوي خو نور هم پرې خبروي. دا کړنه د ځان ښکارول حسابیږي. کورني خفګانونه. ټولې کورنۍ جنجالونه لري. باید ویزغمئ دا هغسې څه نه دي چې نړۍ پرې راخبره کړئ. د موخو اړوند. د موخو پټول تاسو سره مرسته کوي چې انرژي مو هغوی ته د رسېدا پر لار لا ډېره شي. د موخو اړوند څېړنو او ګروېږنو ښودلې چې د هغو برملا کول د خلکو له لوري ستایل کېدل د دې لامل کېږي چې تاسو فکر وکړئ چې موخه ترلاسه شوه یا ورته نږدې یاست، نو ځکه ډېر وخت به له هڅو لاس په سر شئ او موخه به مو موخه پاتې شي. مالی مسایل. د ټولو خوښیږي چې غوره شیان ولري، خو که دغه ښه شیان له نورو سره شریک کړو د هغو رخه راپاروي. د مادي لاسته راوړنو پټول تاسو سره مرسته کوي چې په خوښۍ ولګوئ او ترڅنګ یې له بدو سترګو بچ شئ. د خاوند او میرمنې رازونه. خاوند باید د خپلې میرمنې او میرمن باید د خپل خاوند رازونه خوندي کړي. ځینې جوړې دغه رازونه د کورنۍ نورو غړو ته وایي چې بالاخره راز یې له کوره کلي ته وځي.